الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. پنځمه سپاره ده سورة النساء او یوصل دویم نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کې د هجرت حکم وشو، د هجرت ذکر وشو، بیا د هجرت سره سره سفر به واقع کیږي، نو د صلات قصر ذکر چې داغه وشو. اوس دلته طریقه د صلات خوف ذکر کوي. صلات خوف اوس مثلا لخر دی اغا تله دی جهاد د پاره او دا ټول غواړي چې موږ په یو امام پسې منځو کو، الته د دشمن یره ده، نو څه طریقه کار به کوي؟ نو د هغې دپاره طریقه کار دا ذکر کوي چې امام به دوه لښکرې جوړې کړي، یوه به د دشمن طرف ته او دا یوه به د امام پسې ودرېږي. نو که دوه رکعات منځو دا لاوله ډله دا به یو رکعت به د امام پسې وکړي او دا ډله به لاړه شي د دشمن طرف ته، او کومه ډله چې د دشمن طرف ته وه هغه به راشي د امام سره به ودرېږي. بیا چې کله امام دویم رکعت وکړي، دوه رکعته مونځ دی، نو امام به سلام وګرځوي، نو دا ډله به لاړه شي د دشمن طرف ته او هغه اوله ډله به راشي، هغې به خپل مونځ پوره کړي. بیا به هغې سلام وګرځوي، هغه به لاړه شي، دا بله به راشي او دا به د خپل مونځ دا پوره کړي. که څلور رکعته مونځ وي، نو دا لاوله ډله دا به د امام سره دوه رکعته وکړي، د دشمن طرف ته به لاړه شي، او بله ډله به راشي هغه به د امام سره دوه رکعته مونځ وکړي، بیا به هغه د دشمن طرف ته لاړه شي، دا لاوله ډله به بېرته راشي خپل مونځ به پوره کړي. چې دوی مونځ پوره کړو دا به لاړه شي او بیا به هغه بله ډله راشي، هغې به خپل مونځ دا پوره کړي. که درې رکعته مونځ وي، نو دا لاوله ډله دوه رکعته مونځ به د امام سره کوي او دا دویمه ډله دا به ورسره یو رکعت مونځ دا کوي. دې ته ویل کېږي صلات خوف. د دې پس منظر هم داسې دی چې دشمنان هغې کله صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ولیدل چې دوی مونځ کوي، نو وایي چانس او مقرنه خرابه شوه، وایي چې حمله مې پې کړی وی، زه روان چې کوم د مونځ وخت دی، نو چې دوی مونځ کاوه نو موږ به په دوی باندې په یو ځل باندې حمله وکړو چې بیا ختم. نو الله تعالی دا آیات را نازل کو. صلات خوف دا طریقې دای نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا وښودله. واذا كنت فیهم، وایي چې کله ته موجود په دې کې نو فاقمت لهم الصلاة، پس ته قایمو د دوی دپاره مونځ، فلتقم، پس پکار دی چې ودرېږي طائفة یوه ډله منهم د دینه معک ستا سره، دا یوه ډله به ستا سره مونځ کوي، او وليأخذوا اسلحتهم، او پکار دی چې دی واخلي خپل اسلحې به ورسره هم ورسره په دې مونځ کې اسلحه ما دا ورسره. نو فاذا سجدوا، پس کله چې دوی سجده وکړي، سجدې نه مراد یو رکعت، ځکه به سجده سره رکعت دا پوره کېږي، سجده ورسره نه کړي رکعت پوره دا نه، دا پوره مونځ نه دی. چې کله سجده وکړي نو بس رکعت چې دا پوره شي. نو سجدونه مراد دلته چې دوی یو رکعت وکړي، لکه دوه رکعته مونځ دی، نو چې یو رکعت مونځ دا یوه ډله دا وکړي، او که دوه رکعته مونځ دی نو دا څلور رکعته مونځ دی، نو دوه رکعته به دا لاوله ډله دا وکړي. نو فلیکونوا من ورائکم، پس پکار دی چې دوی وګرځي ستاسو نه وروسته، یعنی دشمن طرف ته لاړه شي. ولتأتی طائفة اخرى، او پکار دی چې راشي هغه بله ډله لم یصلوا، چې دوی مونځ نه دی کړی ستا سره، یعنی دشمن طرف ته ولاړه وه.
فلیصلوا معک، پس پکار دی چې دوی منځو کې ستا سره، یعنی دا باقیه منځ دا ستا سره وکړي. وليأخذوا حذرهم، او پکار دی چې دوی واخلي هغه سبب د بچاو خپل. حذر ویل کېږي معمولی اسلحه چې په هغې باندې سړی ځان دا بچ کړي، او انسان دا به د خپل ځان حفاظت دا کوي، دا به داسې نه پرېږدي ځکه دا وجود دا د الله امانت دی. نو د دې خیال به ته ساتې. مخکې ما تاسو ته ویلي د ګرمۍ نه به هم بچ کې، اوس دې کېږي نو خپل انتظام به د خپل وجود دپاره کې. دغه شان یخني ده، نو د یخنۍ اسباب دا به د وجود دپاره برابرې، ځان به هلاکت ته نه ورځې ځکه دا وجود د امانت دی ستا سره، د دې خیال دا به ساتې. هغه سبب د بچاو خپل و اسلحتهم، او خپل اسلحه. ود الذین کفروا، او غواړي هغه کسان چې دوی کفر کړی دی، لو تغفلون، یعنی ستاسو غافله کېدل، عن اسلحتکم، ستاسو د اسلحې نه، و امتعتکم، ستاسو د سامان نه، چې تاسو غافله شئ، نو فیمیلون علیکم میلة واحده، بس دوی به حمله وکړي په تاسو باندې په یو ځل حملې کولو سره. نو ولا جناح علیکم ان کان بکم اذى من مطر او کنتم مرضى. اوس حالات عذر دی، باران دی، او ته اسلحه ځان سره نشي اغستلی، درنه اسلحه دا اغستل نشي په منځ کې، او یې بیماري اوچتولی نشي دا درنه اسلحه. نو بیا دومره وکړه چې دا خپل د بچاو کم اسباب دي دا ځان سره واخله، او خیر دی دا درنه اسلحه دا کې د بېله باندې ګناه نشته دی. ولا جناح علیکم ان کان بکم اذن، که چېرته وي په تاسو باندې څه تکلیف من مطرن د باران نه، او کنتم مرضا، او یې تاسو بیماران، ان تضعوا اسلحتکم، چې تاسو کې د خپل اسلحه یخودل شي بیا. وخذوا حذرکم، او واخلئ هغه سبب د بچاو خپل، یعنی کوم ضروري سامان دی هغه به ځان سره الی، داسې نه چې एकदम باندې څوک حمله وکړي بیا تا اسلحې ته جوړ هم نه کړي. ان الله اعد للکافرین، بشک الله تیار کړی د کافرانو لپاره عذاب مهینا، عذاب سپکونکي، چې هغه د آخرت عذاب دی، او یا د عذاب مهینا مراد د کافرانو مغلوبیت، چې الله به دا مغلوب کی او مسلمانان دا به غالب کی. نو فاذا قضیتم الصلاه، چې پس کله تاسو منځ قائم کړئ، نو فذكروا الله، پس یادوي الله تعالی، قیاما په ولاړه باندې، وقعودا په ناسته باندې، وعلى جنوبکم، او په داسې حال کې چې تاسو پراته وي په خپلو اړخونو باندې. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور وه، د حضرت علی رضی الله تعالی عنه بیبی وه، او د حسن او د حسین رضی الله تعالی عنهما د هغې مور وه. نو دې به دا دانې مانې دا میچن ونه په هغې باندې به داسې تاوهلې، نو په دې لاسو کې پوڼاقې شوي وي. او پخوا به زمونږ د زنانو به اکثر هم د اوبو پخوا داسې چینونه به راوړي په دې سرونو باندې، دا منګي به ورسره. زما د یادو اوس د اسباب او د پمپونه او د موټرې برابر شوي، هغې به هم داسې مشک او دې سینې ته به داسې اچاو د څرمنې اوبه به یې راوړلې، د هغې د وجې نه په دې وجود باندې دا نشانات چې دی دا جوړ شوي. زه به جارو کاوه نو کپړې مپړې به د هغې د وجې نه خیرنې وي. یو فر حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې د دې د الله سره قتل پوڼاقې ته راختلې وي، او دا شانتي د دې د وجود د نشانات یې وکتل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا څه غلامان راغلیو، نو علی رضی الله تعالی عنه دی خپل کور والا ته حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل، وایي ته لاړ شه او ستا بابا لا غلامان راغلي، یو غلام ته وغواړه، نو دا کار به باندې لږ اسان شي، ځکه د کور کار دی ګران دی. دا چې لاړه نو هلته ګڼه ډېره زیاته وه، د بابا سره ملاقات ونه شو، کور ته راله. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته د فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ دراتلو خبر ورکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړ، نو علی رضی اللہ تعالی عنہ هم پروت دیو، فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ هم پرته ده. نبی علیہ السلام ورته فرمایل بس تاسو سم لئ، او بیا رااله نو تاسو ته وکوي تاسو راغلی وي، خو ما تاسو خپل حاجت راونه رساو. نو فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ غلی شو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جواب ورکو، وې د قشانتی د ډېر کار د واجب نه چم چلای، نو د لاسو کې پوڼا کې راختلې دي، په دې وجوب باندې د وبو دراولل نشانات دي. نو خادمان راغلیو، نو دا د خادم د پاره درغلی و چې تاسو دې یو خادم ورکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام والله ذهن دې بل طرف راوړو، ای چې کله ود کېږي نو درې دې ځل سبحان الله وایا، او درې دې ځل الحمدلله وایا، او څلور دې ځل دا چې الله اکبر دا وایا.
نو دا د خادم نه ډېر زیات سره ور دی یعنی آخرت ته ول ذهن چې دا واړو ځکه خادم دا خو دنیا شیزونه دي بس پاتې کیږي هغه فاطمه رضی الله تعالی عنها نن نشته نو دا اعمال چې کینو دا بس تعالی لپاره ډېر زیات اجر او ثواب د خادم نه بدا زیاتی اکثر موږ دا منځ کو بیا زلک اثار شم دی دعا کی نو دا یو پیر صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم و دا مالدار خلک خو موږ ډېر مخکې لاړ د بخاری شریف روایت دی وې دوی چې دا زکاتونه ورکوي صدقین چې دا ورکوي خیراتونه هم کوي او موږ خو سم لکه وسم نه کیږي نبی علیه الصلاۃ والسلام وی چې کله فرض منځ کوي نو درې ځل سبحان الله وای درې ځل الحمدلله وای او څلور درې ځل الله اکبر چې دا وای نو وای تاسو به د دې خلکو نه ډېر مخکې لاړ شئ نو دوی دا شروع کو نو هغه مالدار خلکو ته هم پته ولګی دا نو هغه دا تسبیحات شروع کړل نو دوی نبی علیه السلام ترال چې هغه دا تسبیحات شروع کړی دي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ذالک فضل الله یؤتیه ما یشاء بدا الله فضل له چاته شي ورکی چې مالم ورکی اعمالم کوي نو دا الله سره فضل دی نو دلته سوی و چې کله تاسو د من نقای دغه شی پاره شي نو فذكر الله قیام وقعود په ولاړه باندې الله یادوا په ناست باندې الله یادوا وعلى جنوبکم او فروتن ناست باندې الله چې دا یادوا فعزت مأننتم او پس کله چې تاسو په اطمینان کې شي په امن کې شي اطمینانتم یعنی امنتم د دشمن د نه په امن کې شي فاقیم الصلاه به منځ قائمو کما هيا لك څنګه چې دا په یو امام پسې پورا ټول منځ دادیا کوا ان الصلاه بشک منځ كانت على المؤمنين د په مؤمنانو باندې کتابا پرس کړل شي موقوت په خپل وختونو کې من خپل وخت نه دا بغیر نه کې زموږ احناف مسلکم دا دی د دې آیات نه استدلال نشي چې ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا دا منځ دا په خپل وخت باندې پرس کړل شي د خپل وخت نه علاوه په بل وخت کې دا نه کیږي نو دې وجه نه زموږ احناف دا کوم حدیثونه چې راغلي دي په یو وخت باندې دوه منځونه کول نو دا د جمع سوري قائل دي جمع سوري دا لکه مثلا دا مسبخین دا منځ دا اخر وخت ورسوه چې بالکل بس دا او به پسې د مازیګر دا منځ د اولی وخت چې دا راوړو نو دا کوم حدیثونه دا غي تطبیق داسې کوي چې د دینه مراد چې د جمع سوري دا هو په دوه ځګونو کې جمع حقيقي دوه منځونه جمع کول یو د عرفات په میدان کې چې د مسبخین او د مازیګر د مون د مسبخین په دی وخت کې دا کوي دا غي وجم دارا چې په هغه امام په خلک مونږ کوي نو دوباره دی مازیګر مون د جمع کول دا ډېر زیات ګران کاری او ډېر زیات غنی او بل په مزدلفه کې چې د ماخام مون اذان څنګه وشي نو بیا مزدلفه میدان ته ځي نو په دغه مزدلفه کې به د ماخام مون دانه کې دا به ماسختن مزدلفه کې به د ماسختن په وخت کې د ماخام د مون چیرې کې دغه حقيقي دوجه مزون احناف وي دا دغه دي او د دین علاوه چې کوم ځای کې په حدیث کې راغلي دا غینه مراد جمع سوري ده ځکه قران کې الله تعالی چې ان الصلاه كانت على المؤمنين بشک دامن دوی په مؤمنانو باندې کتابه فرض کړل شوی موقوته په خبر اوقاتو کې د خپل وخت نه بغیر دا منځ بیا نه کیږي واذا كنت فيهم او کلا چې ته پدې کې فاقمت لهم الصلاه فاستقائم وعد دوی لپاره منځ فلتقم پس مکار دے چی ودریگی طائفتن ایوڈلا منهم ددوینا معکستا سرا ولیاخذو او پکار دے چی دی واخلی اسلحتهم خپلو اسلحو لرا فاذا سجدو پس کلا چی دوی سجدو کی یعنی یو رکاتو کی فلیکونو پس پکار دے چی دی وگرزی من ورائکم ستاسو نورستا والتأتیو پکار دے چی راشی طائفتن اخرى بلڈلا لم یصلو چې دی من رکل استاسنا فلیصلو فسفکار دی چې دی منذ کی معک استاسنا یعنی بقیه منذ ولیاخذو او پکار دی چې دی واقلی حذرهم سبب د بچاو خپل واصلحتهم او خپل اسلحه ود الذين اخوخي اکسان کفرو چې دوی کفر کړي دي لو تغفلون چې تاسو غافل لو تغفلون یعنی تاسو لو تغفلون غفلتکم یعنی غافل کېدل ستاسو عن اسلحتکم ستاسو د اسلحینا وامتعتکم او ستاسو د ساماننا فیمیلون پس دوی به حملو کی علیکم پتاسو باندې میلتا واحده په یو ځل حمله کولو سره ولا جناح علیکم او نشته د څه ګناه پتاسو باندې ان کان بكم اذن کچرتوی پتاسو باندې څه تکلیف ممت ورین د باران او کنتم مرضى یا ای وی تاسو بیماران تزوعوا اسلحتکم دا چی تاسو کې د خپل اسلحې
نبه اخو شي وخذوا حذركم او تاسو واخلی سبب د بچاو خپل ان الله بشک الله تعالی چې اعد تیار کړی دی للکافرین دفارا د کافرانو عذابا مهینا عذاب سپکونکې فاذا قضيتم الصلاه کلا چې تاسو فرقی ملرا فاذكروا الله پس تاسو یادوي الله تعالی قیاما فولا باندې وقعودا او فناست باندې وعلى جنوبكم او پداس حال کې چې تاسو پراتی په خپل اړخونو باندې فاذا اطمئننتم پس کلا چې تاسو په امن کې شي د دشمن د يرنا فاقيموا الصلاه پس تاسو قائموي منځ لکه څنګه چې دی ان الصلاه بشکا منچره كانت دے علی المؤمنین پا مؤمنانو باندی کتابا فرض کرلے شوے موقوتا پخپلو وقتنو کی وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ أَوْ كَلَا چِتَّيِّ پدی کی فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ پستقائی موادد وید پارا منس فَالْتَقُمْ پس پکار دے چی ودریگی طَائِبَةٌ ایوڈلا منہم ددوینا مَعَكَسْتَا سَرَا وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ او پکار دے چی دی واقلی خپلا اسلحہ فَإِذَا سَجَدُوا پس کلا چی دوی سجدو کی فَلْيَكُونُوا پس پکار دے چی دی وگرزی من ورائکم رستستاسنا وَلْتَأْتِوا پکار دے چی راشی طوائفتن اخرى بلدلا لم يصلوا چی دوی من دے کڑے استاسنا فَلْيُصَلُّوا پس پکار دے چی دوی منزکی معک استاسرا یعنی بقی منز وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ او پکار دے چی دی واقلی اغا سبب دا بچاو خپل وَأَسْلِحَتَهُمْ او خپلی اسلح لنا وَدَّ الَّذِينَ خوخی اغا کسان کفرو چی دی کفر کڑے دے لو تغفولون استاسو غافل کیدل عن اسلحتکم استاسو دا اسلحینا وامتعتکم او استاسو دا ساماننا فیمیلون پس دوی حملو کی علیکم پتا سبانی میلتا واحدا پیوزل حملے کولو سرا ولا جناح علیکم او نشد سگنا پتا سباندی ان کان بکم ازن کچرتوی پتا سباندی ستکلیف ممت ورند باراننا او کنتم مرضا یا ہیوی تاسو بیماران آتزوعو اسلحتکم داچی تاسو کی د خپل اسلحه لرا وخذوا او تاسو واخلی حذرکم سبب د بچاو خپل ان الله بشکلنا تعالی چې اعد للکافرین تیار کړی دی د کافرانو لپاره عذاب مهینا عذاب سپکونکې فاذا قضیتم الصلاة پس کله چې تاسو پوره کوئ مونږ لرا فاذکروا الله پس تاسو یادوئ الله تعالی قیاما فولعن باندی وقعودا او پناست باندی وعلى جنوبکم او پداسی حال کی چی پراتی پخپلو اڑخون باندی فیضت معننتم پس کلا چی تاسو پا امن کشی د دشمن دیرنا فاقیموا الصلاة پس تاسو قائم وی منس لکا سنگ چی دا منس دی ان الصلاة بشکا منچی دی کانت علی المؤمنین دی پا مؤمنان باندی کتابا پرس کرل شوی موقوت تا پخپلو وقتونو کی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الله سمعت سماوري پریانی فرفور دعمل کولو توفیق راکی الله دا دست بخبل درباری علی قبول و منظور کی جو سمنا انوارات و برکات دی فرفور منتر راکی نمونگ والدینو تا استازانو تا اهلی علی اشتداران دول مسلمانان تا اللہ دا دی اجرنا سوابونا چلی دا ورکی اے اللہ در رمضان مبارک آخری لمحات دی اے اللہ زمان کامل مغفرت پکی وکا اے اللہ زمان کامل مغفرت پکی وکا زمان کامل مغفرت پکی وکا نمونگ دا والدینو استازانو اهلی علی اشتداران دول مسلمانان اللہ تی کامل مغفرت چلی اغوکا الله کامل مغفرت چې دغه وکړه الله د خپل قهر د غضب د غصې نه موږ محفوظ کا الله د رحم معامله سره وکړه الله د رحم معامله سره وکړه الله څنګه په رمضان المبارک کې زموږ د جمعه ډکو الله دغه شان دي مسلمانانو الله موږ له توفیق راکړه چې الله ست عبادت موږ په سي انداز سره چې دا وکړو الله د خپل عبادت توفیق را راکړه ست عبادت سره زموږ مینه ده ست سره زموږ محبت دی اے الله موږ ته خپل عبادت توفیق چې هغه راکړه الله د خپل معنا فرمانه نه موږ چې هغه وساته الله ستاد معصیتنا ستاد نافرمانی نه زمونږ نفرت دی الله مونږ ته چې هغه محفوظ کا الله خپل رحم کرم فضل الله باندې وکړه مر په وخت کې موږ ټول مسلمانان ته وجود کلمه نصیب کړه لا اله الا الله